دا موسی ماچوی دی کوم چې په 2002 کال کې مسلمان شوی او له هماغې ورځې په ړندو سترګو د اسلام دعوت پیل کړی دی. mbili za Mulungu sizifanana ndizolengedwa zake iyeyo nduwayeka. موسی ماچوی په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي. د موسی ماچوی له برکته تر دې دمه 8000 کسان مسلمان شوي دي. د موسی ماچوی د مسلمانېدو کیسه د ده ملګري وو کوم چې له ده څخه وړاندې د اسلام په مبارک دین مشرف شوي وو. موسی ماچوی وایي ما به د خپلو هغو ملګرو خبرې اورېدې چې له ما نه وړاندې مسلمان شوي وو او د دوی په خبرو کې به د دې زمانې د ټولو ستونزو حل موجود و. دا سړی 80 کلن دی او تقریبا په همدې یوه پیړۍ کې لومړی ځل ده چې د موسی ماچوی له برکته د خپل رب سره اړیکه جوړوي او په لمونځ ودرېږي. د موسی ماچوی لپاره د اطرافي سیمو نه هره ورځ ډلې ډلې خلک راځي. دې ښځې سلګونه کیلومتره لاره وهلي او خپل ځان موسی ماچوی ته رارسولی. دا مسلمانه شوې او اوس د سورت فاتحې د زده کولو پر کار باندې بوخته ده. موسی ماچوی وایي په اوسنیو وختونو کې تر ټولو خوندورې شیبې همدا دی چې د اسلام دین د خپرولو لپاره دعوت کوي او خلک یې مني. وړاندې ملکه چې ویل چې موسی ماچوی تر دې دمه 32 کلیو ته سفر کړی، برکت یې 8000 کسان مسلمان شوي.